د کورنیو چارو وزارت ځانګړی یونیفورم د ملي پولیسو په هغې باندې کار وشو د ریاست الوزرا مقام ته پیش شو هغې تایید کړ بیا وروستو د امیر المؤمنین حفظه الله د هغه حضور ته ویوړی شو هغې تایید کړ توشیح کړ لله الحمد هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنیو چارو وزارت د افسرانو ساتنمنانو او ساتونکو دپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډېره فایده یې همدا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیولی شي ښه امنیت هیوادوالو ته عرضه شي او هغه څوک چې امنیت اخلالوي نو هغوی مخه به ونیولی شي انشاءالله دغه زمونږ ځانګړې لاسته راوړنه وه نن هغه ورځ ده چې د هیواد د کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو دغه ځانګړی یونیفورم تاسو ته په نظر باندې راځي دغه زمونږ د هیوادوالو د کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو یونیفورم دی هیوادوالو ته دې مبارک وي د افغانستان اسلامي امارت خصوصا د کورنیو چارو وزارت هر هغه څه هر اقدام چې د افغانستان د مومنو هیوادوالو د سوکالۍ د امنیت د ښېرازۍ د خوشحالۍ د آرامتیا سبب ګرځي هغه ته اولویت ورکوي په دې مورد کې د یونیفورم موضوع چې کومه ده دا د امنیت په برخه کې یوه مهمه موضوع ده چې تاسو وګورئ چې د امنیت اکثره مسایل په یونیفورم پورې تړلي وي خلک دا نه پېژني چې دا امنیتي چارواکه دی او که دا یو بل څوک دی چې هغه امنیت ګواښي الحمدلله نن موږ تاسو په دې سره وتوانېدلو د کورنیو چارو وزارت د مشرانو د منصوبینو په زیات کوشش او زیار سره په دې وتوانېدلو چې نن د یونیفورم موضوع چې کومه د ورسنیزه کوو او ټولو هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوو چې آینده کې به موږ ملي پولیس موږ پولیس به چې کوم دی په همدې یونیفورم باندې ملبس وي او د امنیت پر حوصله کې به دوی چې کوم دی مهم رول لوبوي هر هغه څه ته موږ اولویت ورکوو چې د خلکو د خوشحالۍ د امنیت سبب ګرځي ټولو هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوو چې انشاءالله هر هغه څه چې تاسو د خوشحالۍ سبب ګرځي په هغه کې موږ نه غفلت کوو نه تأخیر کوو او نه تقصیر کوو په دې کې چې کوم د شپه ورځ د تاسو ترڅنګ ولاړ یو الله رب العزت وکړي چې دغه یونیفورم د افغانستان د ابدۍ د امنیت د خوشحالۍ سبب وګرځي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه ته د یونیفورم موضوع یو مهم کاري لومړیتوب و چې الحمدلله د وزارت د هلو ځلو او د امیر المؤمنین حفظه الله له منظورۍ وروسته موږ په دې وتوانېدو چې د ملي پولیسو یونیفورم نن عملا تاسو ته در معرفي او سر له ننه به په څو مرحلو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې عملي کیږي ډاډه چې موږ د ملي پولیسو د انتظام او مسلکیتوب په لور ورځ تر بلې اوچت ګامونه پورته کوو یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په رڼا کې په پام کې نیول شوی دی د لوړ رتبه افسرانو ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ترتیب چې تر ننه یې 100,000 جوړې تهیه او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلیږي هیره دې نه وي چې په راتلونکو 2 اونیو کې به دا شمېره 100,000 ته ورسیږي د یاد یونیفورم رنګ د ټوکر نوعیت د افغانستان طبیعي موسم ته په کتلو سره کاملا د یو مسلکي کاري کمیسیون له لوري ترسره شوی دی او د ګنډلو او اکمال چارې د یو افغاني شرکت له لوري په کور دننه ترسره شوي دي قابل ذکر است که یونیفرم جدید پلیس ملی افغانستان با مقایسه با یونیفرم قبلی از نگاه قیمت برای ما 75% ارزان تر تمام شده است که این امر یک گام مهم در خصوص شفافیت سرپجویی و مبارزه با فساد در وزارت امور داخله محسوب می شود. زنده باد افغانستان، زنده باد نیروهای دلیر امنیتی ما. یونیفرم بر ما توضیح شد امروز نشان از است که تشخیص شود
پلیس ما با مردم ملکی و عادی که اشخاصی که سوء استفاده میکنن از نام پلیس و از نام امارت استفاده میکنن، به خاطر از هستن دیگه مزایای از است که تفکیک میشه بین کسایی که سوء استفاده میکنن از پلیس و پلیس واقعی. هر جامعه زمانی پیشرفت کرده میتونه که در اوجا نظم و دیسیپلین وجود داشته باشه و این را باید ما و شما قبول کنیم که نظم و دیسیپلین و یونیفرم جدیدی که امروز از طرف وزارت داخله امارت اسلامی تثبیت شده راجع به کاهش جرایم جنایی و تأمین امن و نظم عامه اثر فوق العاده را در جامعه خواهد داشت. خود این پوشیدن درشی اولتر از همه جای بسیار خوشی است برای ما که بعد از سقوط حکومت دوباره اصلا این امید را نداشتیم که ما دوباره پس به سر این پست و وظیفه خود برگردیم و این جای بسیار خوشحالی است که ما بعد از این مدت توانستیم پس دوباره به سر پست و وظیفه خود برگردیم و من حیث یک مؤسسه مسلکی اکادمی پلیس درس خود ان شاء الله که مدت یک سال دیگه باقی مانده تمام بکنیم و در خدمت جامعه خود قرار بگیریم و در راستای ازی که پوشیدن درشی خود همین نظام به معنی ازی که نظم است. وقتی که نظم وجود داشته باشه باید همه چی در نظم قرار داشته باشه و خود درشی یکی از تاثیرگذارترین چیزهایی است که ما در جامعه خود زمانی که یک نظامی درشی را میپوشه خودش یک تاثیر سر اما اشخاص مجرم کسی که جرم در جامعه انجام میده تاثیری مستقیم بالقوه را در میداشه. وقتی که ما درشی را نپوشیم در جامعه وارد نشیم طبعا کسی را ما نمیشناسیم که این در کدام بخش است، وظیفه ازی چیست، نه مجرم معلوم است، نه فرد عادی معلوم است و نه هم یک شخص نظامی. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره